لکه یتیمانان دي موږ سره دغه کومک وسو خدای ورته اجر ورکړي. د وریجې اوړه غوړي چای بوره خرما رب هر شی موږ ته ورسېد یتیمانو ته کونډو ته کومک وکړي خدای دې سره کومک وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعې ورځ ده 28مه روژه ده او 29 د اپریل 2022 دی. زمونږ ورونو او خویندو څه کومکونه رالیږلي دي. دغه کومکونه نن چې موږ توضیح کوو دا ټول یتیمان دي. داسې تاسې ګورئ دا ټول د کابل ولایت د سروبي او د اوزبین د هغه د شهیدانو کورنۍ نه دي چې همدا دوی ته پاتې دي. دا ټول یتیمان دي او دا نن موږ په دوی باندې توضیح کوو. راورسېدل الله دې تاسو اجر عظیم درکړي. او دلته چې دا خلک راغلي دا ټول اکثر یتیمان او اسیران دي او دا دوی زموږ سره کومک کوي. دوی د کور ودان دي د خدای اجر عظیم ورکوي.